د لوی او مهربان خدای په نامه. د پښتو ادبیاتو د ایجاد دوهم مرکز د کسې غره دی. د پښتو په لرغونو اوسېدونځایونو کې یوه ډېره مشهوره او تاریخي سیمه د سلیمان د غرونو لمنې دي. د دې غرونو لمنې د 600 کیلومترو په شاوخوا کې اوږدوالی لري او پښتانه له ډېرې لرغونې زمانې تر اوسه په کافي تعداد د دغو ډېرو مشهورو غرونو په لمنو کې استوګنه لري. دغه د سلیمان غرونه په ځینو کتابونو او تاریخي آثارو کې د کسې غره په نامه هم راغلي دي او د جنوبي پښتونخوا، بلوچستان، ډیرو او د کندهار د شاوخوا خلک اوس هم د سلیمان غرونه د کسې د غره په نامه یادوي. څنګه چې د کسې د غره په لمنو کې له ډېرې پخوا زمانې څخه پښتانه میشتو، نو دوی د خپلې ټولنې له شرایطو او د دوی په جامه کې د مسلطو فرهنګي نورمونو سره برابر ادبیات هم درلودل او دغه ادبي روایات او د ادبي آثارو د ایجاد پروسه په شفاهي او تحریري بڼه له ډېرې پخوا زمانې نه تر اوسه پورې د دغه بختور غره په لمنو کې د میشتو پښتنو قبایلو ترمنځ جریان لري. په سلګونو پښتانه شاعران د دې غرونو په لمنو کې روزل سوي دي او د پښتو د شفاهي ادب یوه عمده او بهانده چینه د همدغو غرونو په لمنو کې د میشتو پښتنو په سیمو کې موجوده ده. د پښتو ادبیاتو په دوو لرغونو تذکرو یعنی تذکرة الاولیاء او پټه خزانه کې د کسې غره په لمنو کې د ځینو اوسېدلو پښتنو ځینې زاړه او پخواني شاعران خوندي دي چې د دغو اشخاصو او اشعارو زمانه زموږ مورخانو د 3مې هجري پېړۍ له اوایلو ان تر 4مې او 5مې پورې ګڼلې ده. د کسې د غره په لمنو کې د روزل سوو شاعرانو په ډله کې تر ټولو معلوم پخوانی سړی شیخ بیټني رحمت الله علیه دی چې د ژوند زمانه یې د 3مې هجري پېړۍ شاوخوا ټاکل کېدای سي. د شیخ بیټني یو مناجات سلیمان ماکو په تذکرة الاولیاء کې راوړی دی چې د پښتو د زړو اشعارو په لړ کې ډېر مهم شعر دی او ځینې داسې ټکي له پاړکي څخه ترلاسه کیږي چې په فکري لحاظ له ډېرو زړو آریایي افکارو سره نښتون لري. د شیخ بیټني مناجات دا دی: لویه خدایه، لویه خدایه، ستا په مینه په هر ځایه، غر ولاړ دی درناوي کې ټوله ژوي په زاري کې، دلته دي د غرو لمنې زموږ کېږدۍ دي پکې پلنې، دا وګړي ډېر کړې خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. دلته لږ زموږ اور بل دی، وړ کورګی دی، وړ برجل دی، مینه ستا کې موږ میشته یو، بل د چا په مله تله نه یو، هسکم ځکه نغښته ستا ده، د مړو وده له تا ده، دا پالنه ستا ده خدایه، لویه خدایه، لویه خدایه. له شیخ بیټني سربیره د اسلامي عصر په 3مه او 4مه پېړۍ کې د دې سیمې 2 نور شاعران هم مشتر معلوم دي چې ځینې آثار یې پښتو تذکرو تر موږه پورې را رسولي دي. په دغو شاعرانو کې یو هم شیخ اسماعیل دی چې د 2 پاړکي زموږ په واک کې دي. په دغو 2 پاړکو کې یوه یې د تذکرة الاولیاء پاڼو او بل یې پټې خزانې خوندي کړي دي. د شیخ اسماعیل هغه 2 پاړکي دا دي چې پرلپسې تاسو ته یې وړاندې کوم: تشته وکړه له ابلیسه چې ابلیس له این ښکاره سي، تشته وکړه له ابلیسه چې ابلیس له این ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي ټول نړۍ توره تیاره سي، سړی وران سي له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سي، که هر چا ابلیس خرڅ کړ، که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هله ننداره سي، که سړی ابلیس ته پړ سو، که سړی ابلیس ته پړ سو نو په کور د ویر ناره سي، که یوندې یوندې مخکې بېلتون دی له کسې غره څخه ځي خرشبون دی، ته چې بېلتون کړې زما ویر ته ګوره،
چې زی مرغیله تورې کرغیله همزولې پاته زی څپرغیله د خدای د پاره خرشبون یاره چې هیر مو نکړې زموږ کهول واړه زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې اور دی ځان پې سوځیږي بیلتون یې اور دی ځان پې سوځیږي. د شیخ اسماعیل په دوو راغلو پاړکو کې یې لومړی په تذکرة الاولیاء کې او دوهم یې په پټه خزانه کې راغلی دي. د شیخ اسماعیل له پاړکو سربیره د کسې غره په لمنو کې دغه وخت یو بل پخواني ویناوال د وینا نمونه هم پټې خزانې تر موږه را رسولې ده. دا ویناوال خرشبون دی چې د وینا نمونه یې لاندې وړاندې کیږي. بیلتانه ناره مې وسوه په کور باندې نه پوهیږم چې به څه وي پیش په وړاندې له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو له خپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو دواړه سترګې مې په وینو دوی ژړاندې اسماعیله ستا نارو مې زړګی سرې کې اسماعیله ستا نارو مې زړګی سرې کې بیلتانه خرشبون بیا له تا پردی کې نه هېرېږي که مې بیا نه ستا یادۍ کې په چړو د ویر به پرېسي د زړه مراندې ځمه ځمه چې اوږد یون مې دی و مخته ځمه ځمه چې اوږد یون مې دی و مخته د یانه څوری به اچوم ترخته ستاسې یاد به مې وي بس د زړه و سخته ستاسې یاد به مې وي بس د زړه و سخته که دا ځمکه غرونه ټول سي لاندې باندې که دا ځمکه غرونه ټول سي لاندې باندې. دغه درې کسه شیخ بچني، شیخ اسماعیل او خرشبون د اسلامي عصر په 3مه پیړۍ او د 4مې پیړۍ په شاوخوا کې د کسې په غره کې اوسېدلي دي او د هغه زمان د دې سیمې په پښتنو کې د نوم او شهرت خاوندانو. دلته باید دا خبره هیره نه کړو چې د دوی تر زمانې د مخه پښتانه په غور او د سلیمان په غرونو او د اوسني افغانستان او روح په سیمو کې خپل سیاسي او ملي شهرت ته رسېدلي وو او حتی د دوی تر زمانې د مخه یې د هندوستان سیمو ته هم نفوذ کړی و.